ایاک نستعین الله ستانه مرسته غواړو د الله نه مال او دولت غواړو بنگلو جایداد غواړو مشري او حکومت غواړو څه شی غواړو انسان ته په دنیا کې ډیر زیات ضروری شی چې د اکسیجن نه هم ورته ډیر زیات ضرورت دی ځکه اکسیجن که په انسان باندې بند شي نو انسان به مړ شي نو مړ کېدل خو هسې هم شته یو وخت په انسان باندې مرګ راځي خو د دې اکسیجن نه زیات ضرور شی انسان دپاره هدایت دی هدایت هغه سرمایه ده چې مال او دولت در سره وي خو هدایت در سره نی ناکامه قارون ناکام شو بادشاہی نظام حکومت واک اقتدار دا در سره وي خو لیکن هدایت در سره نوی ناکام فرعون ناکام شو هغه سره بادشاہی او نظام حکومت که خایست او ځواني در سره وي لیکن هدایت در سره نوی نو ته ناکامه ابو لهب دومره خایسته و چې ابو لهب د لمبو پلار د شغلې په شان د خایست الله ورکړو لیکن هدایت نه خالی و ناکام شو اصل ضروری شی انسان د پاره په دنیا کې هغه هدایت دی ځکه فرمایي چې اهدنا الصراط المستقیم دا هدایت د انسان د پاره په هر لحظه کې په هر آن او په هر واحد کې انسان د الله هدایت ته ضرورت دی ډیر زیات ضرورت د انسان هدایت ته دی قدم په قدم انسان هدایت ته ضرورت لري چې یو قدم دی بل قدم یې خودو د پاره تا ته د هدایت ضرورت دی چې دا قدم څنګه کېده خدا هغه هدایت دی چې خلق ته غافل شي هر مانځ کې دی الله نه غواړو چې اهدنا الصراط المستقیم خو اهمیت د هدایت دا راته معلوم نه دی چې دا څومره قیمتي شی دی څومره ضروری دی که انسان یو قدم د هدایت د لارې نه کوږ کېږي دا انسان چې څومره مخکې ځي همدومره د هدایت د لارې نه په لرې کېدو باندې وي همدومره د هدایت د لارې نه په لرې کېدو باندې وي ځکه ته قدم کوږ کېښود یو قدم چې د انسان هدایت د لارې نه کوږ شو دا چې مخکې ځي همدومره د هدایت د لارې نه دی لرې کېږي او لرې کېږي هغه شاعر وای یک لحظه غافل گشتم و 100 سال راهم دور شد یو لحظه چې زه غافل شم د هدایت د پلار مې قدم کې نو خود 100 سال راهم دور شد د 100 کال لار مې وګت شو نو شیخ سعدی صاحب یو شعر ویل دی وی فرمای خشت اول چون نهد معمار کج تاب سریا میر و دیوار کچ چې کله اولنې خخته معمار خټګر استاسکار په دیوال کې کوک کی دي کتر سریا ستوري پورې بنگله جگہ کې نو دا خخته دا بنگله به کوک بنگله راغلی نو هدایت ته موږ تاسو ډیر ضرورت لرو ځکه فرمایي اهدنا الصراط المستقیم یا الله مدد خدا نه غواړو خو تر ټولو زیات ضرورت زمونږ د هدایت دی اهدنا الصراط المستقیم ته موږ ته وښایه سمه لاره دا سمه لاره څنګه لاره ده په دې لاره څوک مخکې هم تللي که نه یوازې موږ تلل غواړو الله فرمایي صراط الذین انعمت علیهم دا دعا به کوي چې دا صراط مستقیم کومه لاره ده صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې تا احسان او پیرزونه کړی په هغوی کومو خلکو باندې چې تا پیرزونه کړی دی انعمت علیهم څوک دي دې خلکو ته منعوم علیهم یا منعم علیهم ویلی کېږي یعنی هغه خلک چې د الله احسان او پیرزونه پې شوی دی د الله نعمت پې شوی دی دا منعم علیه یا منعوم علیه څوک دی د دې ذکر الله په سورۃ النساء کې فرمایلی دی فاولئک مع الذین انعم الله علیهم
من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. اوله مرتبه کې نبیین دي، بیا صدیقین دي، بیا شهدا دي او بیا صالحین دي. دغه خلق په هدایت روان شوي خلق دي. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. دلته اوس الله پاک د صراط المستقیم نه د کوږ تلونکو دو ډلو ذکر الله فرمایي. یو دو ډلې دي چې هغوی د صراط مستقیم نه کاږه روان شوي دي، خو دې دو ډلو په منځ کې فرق شته. هغه څنګه؟ یوه ډله هغه ډله ده چې دوی د صراط مستقیم نه خو کاږه شوي دي، لیکن دا کوږوالی د شرارت نفس په وجه د دننه په زړه کې د فساد په وجه کاږه شوي دي. حق یې پېژندلی، دین یې پېژندلی، قرآن کریم یې پېژندلی، خو لیکن دوی دننه په زړه کې فساد دی، بغاوت دی، طغیانیتوب دی، سرکشي ده. د هغه فساد نفس، شرارت نفس په وجه دوی د هدایت لارې نه کاږه شوي دي. دې ته ویل کېږي مغضوب علیهم. هغه خلک چې د الله غضب پرې شوی دی، دا مغضوب علیهم خلک دي. او د دې اصل مصداق یهودیان دي. یهود هغه خلک دي چې دوی صراط مستقیم او هدایت ورته معلوم شوی او دوی صراط مستقیم لاره پرېښودله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ښه پېژندلو، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره یې تعقیب نه کړه. دا شرارت نفس والا خلق دي، فسادي خلق دي. د ځمکې په مخ د اسلام او د مسلمانانو دپاره بدترین دشمنان هغه یهودیان دي. ځکه یهود ستا ابدالابد زندګۍ د تباهۍ پروګرامونه چلوي. نور کافران خو به ستا د وژلو پلان جوړوي، خو یهود هغه دي چې ستا د بېدینه کولو پلانونه بیل جوړوي، ستا د ختمولو پلانونه بیل جوړوي. او یهود هغه خلک دي چې مسلمان خلاصه کوي چې یهودو نه علاوه نور قومونه د هغوی په نسبت باندې داسې دي لکه د ځمکې چونجي چې د هغې په مرګ او د هغې په وژلو دوی ته خوند ورکوي، خوند محسوسوي. دوی په ځمکه کې اصل خلک موږ یو، دا نور انسانان الله زموږ د فایدې دپاره پیدا کړي. لکه موږ او تاسو چې وایو چې دا میږې او وزې او دا الله زموږ د فایدې دپاره پیدا کړي، هغوی وایي چې د دنیا دا انسانان الله زموږ د فایدې دپاره پیدا کړي. که حلالوو یې، که وژنو یې، که هر څه کوو، نو دا موږ ته جایز دي. د دوی مال لوټل موږ ته جایز دي، د دوی حیا لوټل موږ ته جایز دي. دا یهودیان زموږ او ستاسو دشمنان دي، او دا هغه دشمنان دي چې مسلمان دا دشمن نه پیژني. مسلمانانو ته یهودو په خپل منځ کې دومره اختلافات پیدا کړي، دومره جنجالونه پیدا کړي چې زمونږ د یهودو دپاره فکر نشي چې زمونږ اصل دشمن څوک دی. نو فرمایي غیر المغضوب علیهم، الله ما د هغه خلکو نه مه ګرځوه چې هغوی فساد نفس او د شرارت نفس په وجه باندې هغوی د هدایت لاره پرېښې او کاږه شوي دي. ولا الضالین، الله ما د هغه خلکو نه هم مه ګرځوه چې هغوی د نیک جذباتو په وجه باندې هغوی د هدایت لارې نه کاږه شوي دي. ځینې خلک هغه دي چې هغوی په دننه کې شرارت او فساد خو نشته، نیک جذبه په زړه کې دی، خو دغه جذبه دوی د هدایت لارې نه ګرځولي دي. دا څوک دي؟ دا د اصل مصداق نصرانیان دي. هر هغه څوک چې د دینی جذبې په وجه باندې چې په هغې کې دین جذبه راشي، هغوی د هدایت حدود کراس کړي، دې ته ویلی کېږي ضالین. یهودو نصرانیانو کې د عیسی علیه السلام د محبت دومره جذبه پیدا شوه چې دوی ویل چې عیسی علیه السلام، چا ویل چې خپله خدای دی، نعوذ بالله، چا ویل چې نه دا د الله زوی دی، نعوذ بالله، چا ویل چې نه خدایان درې دي، یو عیسی علیه السلام دی، یو الله دی او یو مریم بیبي دی. نو دغه نصارا دوی فساد نفس په زړه کې نو، خو بلکې د نیک جذبې په وجه، د پیغمبر سره د محبت په وجه باندې دوی د شریعت حدود کراس کړل. لکه ډېر خلک دي د هغوی د الله د اولیاو د محبت په وجه، د الله د دوستانو د محبت په وجه د اسلام او د شریعت حدود کراس کی کنه، د هدایت د نیک جذبې په وجه باندې